روژه خو داسې ده چې دا یوازې دا لکه نظار خبرو وکړه دا نه ده چې ساړی د بس خولې ته تاله واچوي یو څه دې خوري اوس کینه بلکې روژه دا ده چې دا د نفس د تزکیې یوه ذریعه ده چې دا لوږه سړی تېروي نو د دې لوږې سره د انسان د نفس تزکیه کېږي دا نفس صفا شي او د نفس تزکیه وشي او په دې صفا نفس باندې بیا چې کوم دی د خلکو سره د روزګار کوي کدي خلکو سره د کینی کدي خلکو سره د پاسي نو هغه په ټول په دې دغه باندې کوي صحیح او دې په ډېر زیات په خپل دغه کې برداشت په دې ډیولپ کوي په دغه کې چې د زغم په ځان کې پیدا کوي او نور خلکو سره دا نه دی بس ما روزه ساتلې اوس که څوک خبرم کوي او زه جنګ کوم که څوک سویم زه جنګ کوم لکه څنګه چې زموږ طرف ته عام دي کنه نو دغه خبره ده چې په دې روزه کې سړی کې دا برداشت لکه د لوګي او د تند خلاف چې د کم دا ریزिस्टेंस کی دا مزاحمت او دغه څه بده د هر شي په مقابل کې دغه څه د برداشت نه دغه څه د صبر نه کار اخلي د ژوند په ټولو معاملاتو او مینه داون مقصد پوره کی شي د دې روزي په ذریعہ باندې چې موږ باندې کومه لوګه تیریږي چې موږ ته نور په دنیا کې څومره بې وسه خلک دي چې کال 12 میاشتې راغی د کسې د دې مرحلو نه تیریږي دا غي احساس موږ ته چې دا غي خلکو د خپل مسلمانانو خپل پښتنو ورونو چې موږ یې سره لاس کوو چې لوګه څومره سخت کار دی جی بالکل تاسو ډیره خبره وکړه پښتو کې وته کې تاسو ډیره غوړه خبره وکړه کنه د صبر د برداشت خبره موږ تاسو وکړه اوس ګورو دا خلکو برداشت ګورو چې د جی پاس موبایل نه دی ګټل چې دا غي برداشت په دې اکل باندې سوی خورشید ګورو موږ د خپل سیګمنټ چې چا موبایل ګټل دي او د کوم ځای سره هغه تعلق لري ګورو او خامخا نن موبایل چا ګټلې پته یې ولګي ما خو